وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ کله چې امتحان وکړ په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب دې بکلمات باعمال مختلفه في مجالات مختلفه الله تعالی د مختلفو اعمالو په مختلفو میدانو کې امتحان پیو خو په ټولو کې کامیاب راغی اول لوی امتحان داو چې د ابراهیم علیه السلام خپل ټول قوم هغه په شرک مبتلا وو حتی خپل خاندان کورنۍ په شرک مبتلا و الله تعالی دې په دې مامور ک چې د شرک برت ک د الله تعالی د توحید ناره بجګه د ټول قوم دښمنی ته تیار سو د خپل کورنۍ دښمنی ته تیار سو د الله تعالی د وحدانیت ناره پورته کړله دا لوی امتحان ده په دې کې ابراهیم علیه السلام کامیاب راغی دویم امتحان دا په اوسه امر ورته وسه چې اوس به شام ته هجرت وکړي بس لاسي بشتره بار کړله شام ته لا شام کې لالګ وخت نو تیر کړای بیرته امر ورته کیږي چې لدی جنب بیا ته کوچ کې زیب بیا را روان سه راته دسې حصے د منځکه تر ورسېدل چې الته نو وبستا نو ونستا د مکه مکرمه د تور غرو تراغی نو الته بچای او بیبي په خپل درې واړه استوګن سوال نو الته لا قیام نو د کړای بیا الله تعالی مرورته کوي چې اوس د زنانم په دې میدان کې پرېګ د بچای دم پرېګ د بیا ځ شام ته او بیا د دې زر روانيږي چې حتی خپل بیبي سره د خبره نشي کوي چې چیرې ځم هغه ناریب شي وي چیرې د هیڅ غاګ نه کوي اخر هغه پوه شو لای چې د الله امر دی چې او اذن لا یزیعنا نو الله تعالی به ان شاء الله موږ نه ځای کوي نو بیا په شام کې د سفر شپې ورځې تیرې چې کله دغه نازنین بچای بلوغ ته رسیږي ځواني ته رسیږي نو سړي خو زوی ته الته تم پیدا سي چې لګرالو سي چې اوس به د مامټ په وساسي بیا الله تعالی امر ورته کوي چې اوس د حلال کا چې نه جرم کړی نه ګناه کړی نه زیاتای کړی نه سړی تر خپای نو خپل بچای رني څه چاکو بګا د حلالوي اسانه خبر خو نه ده ابراهيم عليه السلام به چونو چرا خپل بچی ته یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك هغه ورته یا به تفعل ما تمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين بیا د الله مهرباني ده د جنت نفس راځي هغه زوی بچکیږي هغه ذبح کیږي او ابراهيم عليه السلام په امتحاناتو کې کامیاب راځي یا ابراهيم قد صدقت رؤيا خوب دې رښتونه وکړ نو الله تعالی په ابراهيم عليه السلام باندې ما یو امتحان ونکړ مختلف امتحانات مې وکړل په ټولو کې کامیاب راغی نو ځکه الله تعالی خپل خلیل جوړ کړ مقام ته سړی په مهنتو رسیږي په امتحاناتو رسیږي او امتحانات په نیکو خلکو باندې راځي اشد البلايا الانبياء ثم الامثل فالامثل سخت مصیبت هغه په پیغمبرانو باندې تیر شوی دا او بیا چې څوک دوی ته ورنګدي وي په یوه امتحانات ډیر راځي د افغانستان خلکو باندې ډیر امتحانات تیر شول امید ده چې د الله تعالی په نسبت باندې به ان شاء الله د دوی خاص مقام ولا دې قبول کی